د دغه نښو په کارولو سره د دوه کسرونه سره پرتله کړئ. د کسرونو په پرتله کولو کې اسانه کار دا و چې دواړه کسرونه یا صورتونه یا به مخرجونه سره یو شان و، خو دلته له بده مرغه نه صورتونه او نه هم مخرجونه سره یو شان دي. نو موږ د دغه دواړو کسرونو ساده کولو ته اړتیا لرو ترڅو چې پوه سو کوم یو د دې څخه کوچنی ده کومې لوی ده. دا هم دلته هم ساده کېدلی سي، خو ځکه چې دا عددونه لوی دي موږ غواړو دا په کوچني عددونو باندې بدل کو. د لومړي کسر څخه پیل کوو چې 21 پر 28 ده. غواړو چې دا ساده کو. دا څه رقم ساده کوو چې د دې هم صورت او هم یې مخرج، 21 یې صورت او 28 یې مخرج. د دغه 21 او 28 په تر ټولو لوی مشترکه قاسم باندې ویشو چې هغه 9 ده. ځکه چې دواړه عددونه په صورت او مخرج کې په دغه عدد باندې پوره ویشل کیږي. نو ځکه 9 باندې ویشو. 21 تقسیم د 9 کیږي 3 او 28 تقسیم د 9 کیږي 4. دا لومړی کسر ساده سو. دویم کسر چې 6 تقسیم پر 9 ده، دا هم همداسې کو. مساوي کیږي ده. ګورئ داسې یو عدد چې دواړه عددونه پې پوره وویشل سي هغه 3 ده. ځکه د دواړو تر ټولو لوی ګډ مضرب یا مشترکه قاسم دی. نو 6 تقسیم د 3 کیږي 2 او 9 تقسیم د 3 کیږي 3. دلته تاسې ګورئ چې بیا موږ 2 بیل بیل کسرونه ترلاسه کړه چې 3 پر 4 او 2 پر 3 ده. یعنی دا دواړه هیڅ یو بل سره کم شباهت نه لري، نه په صورتونو کې او نه هم په مخرجونو کې. اوس څه کوو؟ د دوی دواړو مخرجونه سره یو شان کوو. بیا ډېر په سادګي سره موږ کولی سو دا مقایسه کوو. د دې لپاره چې دوی دغه مخرجونه سره یو شان سي نو د دواړو مخرجونو څه 4 او 3 ده، د دوی دواړو دغه پیدا کوو. تر ټولو کوچنی ګډ مضرب یا مشترکه مضرب ورته پیدا کوو. تاسې پوهیږئ چې د دوی ګډ مضرب موږ څنګه پیدا کولی سو؟ دوی د فکتورونو په واسطه. لومړي فکتورونه ګورئ که 4 موږ تجزیه کوو په 2 او 2 باندې او د 3 هم که موږ په 1 او 3 باندې تجزیه کوو نو د دوی ټولو د ضرب څخه 12 لاسته راځي. ګورئ 2 ضرب د 2 کیږي 4، 4 ضرب د 1 کیږي 4، 4 ضرب د 3 کیږي 12. نو موږ ویلی سو چې 12 د دغوی دواړو چې دی تر ټولو کوچنی ګډ مضرب دی. اوس دغه 12 څه کوو؟ دغه 12 چې دی د همدغه کسر د لومړي کسر د مخرج سره یا په مخرج باندې ویشو او بیا حاصل په صورت باندې ضربو. لکه څرنګه چې تاسې دلته ګورئ 12 خپله لیکو، په مخرج کې 12 تقسیم د 4 کیږي 3، 3 ضرب د 3 کیږي 9. دا سو لومړی کسر. صحیح ده. دویم کسر کې هم دا کار کیږي. ګورئ 12 په مخرج کې لیکو. اوس دغه 12 چې دی دغه لومړي مخرج باندې ویشو او بیا حاصل چې دی دغه صورت سره ضربو. صحیح دی. تاسې ګورئ چې 12 په 3 باندې ویشل سي دا کیږي 4، 4 ضرب د 2 کیږي 8. نو دلته 2 کسرونه موږ لاسته راوړ چې د دواړو مخرجونه سره یو شان دي، یو رقم دي. موږ ویلي چې کله کسرونو مخرجونه سره یو شان نو تر ټولو لوی کسر هغه دی چې تر ټولو لوی صورت ولري. نو څه کوو؟ د دغې نښې لویه خوله چې ده د لوی کسر خواته کوو او کوچنۍ خوله چې ده د کوچني کسر خواته کوو. صحیح دی. تاسې دا هم زده کوئ چې دا څنګه کیږي. اوس تاسو ته یو بله لاره هم ښودلی سو چې دلته همدا ځای پر ځای اوسئ کولی چې حل یې کوئ. دلته تاسې ګورئ چې دا 21 پر 28 او دغه 6 پر 9 چې دي دا موږ کولی سو چې همدلته د دوی مخرجونه سره یو شان کو. دا څنګه کولی سو چې هر یو د دوی په کوچنیو مضربونو باندې ویشو. لکه 28 موږ ویشلی سو په 2 او 14، بیا 14 ویشلی سو په 2 او 9 باندې، همداسې 9 ویشو په 3 او 3 باندې. چې د دوی دغه ټول کوم مضربونه چې دي دغه ټول موږ کولی سو چې یو بل کې ضرب کو. صحیح ده. دا چې کله موږ ټول یو بل کې ضرب کوو نو د دې حاصل راځي 252. صحیح ده. نو دغه 252 چې دي 252
250 چې دي د دوی دواړو مخرج وروسته دې نه کېدلی سي، خو په دې شرط چې دغه 252 موږ تقسیم د 28 کړو چې بیرته 9 راکوي، بیا 9 چې دی ضرب د دغه صورت کوو چې 21 نو د دې ځای 252 تقسیم په 28 کېږي 9 ضرب د 21 کېږي 9 او 9 ضرب د 2 کېږي 18. صحیح ده. 109 دا لومړی مخرج کسر سو. دویم کسر کې هم 252 په مخرج کې لیکو او دغه 252 چې کله په 9 باندې وویشل سي کېږي 28 ضرب د شپږو کو ګورې شپږ ضرب د 8 کېږي 48 څلور حاصل شپږ ضرب د 2 کېږي 12 او څلور کېږي 14. صحیح ده. نو دا 108 سوه. اوس دلته دوی دواړو په منځ کې تاسې ګورئ چې تر ټولو لوی کسر هغه دی چې تر ټولو لوی صورت ولري، ځکه د دواړو مخرجونه یو شان دي. نو موږ ویلی سو چې دغه 109 پر 252 چې دی دا لوی ده. صحیح ده. اوس دغه 109 پر 252 چې دی په اصل کې کوم کسر دی؟ تاسې پوهیږئ چې دا د 21 پر 28 کسر دی او دلته د 3 پر 4 کسر دی. صحیح ده. نو په څو طریقو باندې موږ دا تاسو ته وښوده. صحیح ده. همدلته هم تاسې کولی سئ دوی په منځ کې ګډ مخرج ونیسئ، بیا مخرجونه یې ګورئ دغلته چې موږ ونیول، بیا صورتونه ورته پیدا کړئ، بیا هر یو صورت لوی ځکه مخرجونه یو شان دي هغه لوی کسر دی. یا هم کولی سئ چې دوی ساده کړئ، د ساده کولو نه وروسته بیا د دوی په منځ کې مشترکه مخرج ونیسئ او بیا د دې تر ټولو لوی کسر پیدا کړئ. د دغوی دواړو په منځ کې 21 پر 28 دی تر ټولو لوی کسر دی چې دلته 3 پر 4 دلته 9 پر 12 او دلته 109 پر 252 دی.